مار نه دی مار خو الله پاک د عذاب د پاره پیدا کړی د عذاب بلکې علما فرمایي دا مار چې دی دا مسخ شده یهود دی یا چې کوم قوم الله عذاب ور باندې راوستی هغه څه په وکي هغه بني اسرائیل راواخله یهود الله پاک د مار په شکل کې کړلو لکه څوک خنجران څوک بزوګیان څوک ماران کړلو اوس دا مار چې دی دا زهريله دی اوس د مار خبرې به خډيري په دنیا کې په دین او په اسلام کې مجاورې دي دي په قبر کې ماران دي لړمان دي په جهنم کې ماران دي لړمان دي حتی پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي د قبر د جهنم مار یا لړم دا چې سړی یو واره وخوري 40 کاله به هغه ځای درد کوي 40 کاله سیسلو عجب خبره ده اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي زموږ د مار روغ او صلح نسته سره زموږ د مارانو روغ صلح نسته ولی زموږ د مارانو په مابین کې دشمنی ده د کمی ورځې سه د هغه ورځې سه چې آدم علیه الصلاۃ والسلام په جنت کې ولو نو دغه شیطان چې دی هغه د مار په خوله کې ناست بیا ولاړی مطلب هغه آدم علیه الصلاۃ والسلام ته بیا زارۍ خواستی دا وکه دا مکه دا خوراک وکه دا د هغه ورځې سه زموږ د دشمنی سره روانه ده دی زموږ دشمن دی موږ د دشمنان یو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کچیر ستا په کور کې یو مار پیدا سو نو مار پیدا سو اول تا ته ضرر او تاوان نقصان نه رسوي ورته ووایا هغه د نوح علیه السلام وعده در په یاد کا چې نوح علیه السلام د دنیا لره الله پاک مطلب په عذاب اوبر واستولې نو بیا نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کاغه ته ماران عمر واچول پلانې د هر شي څخه نو دغه مار وعده ور سره کړی ولا هغه وعده در په یادوم چې مکه و تاوان مر رسوه زموږ له کور ولاړ سه موږ م بیروه زموږ له کور ولاړ سه موږ م بیروه نو کولاړی ښه خبره ده د الله رسول فرمایي که نه ولاړی بیا وژلی سي بیا وتا ته د وژلو اجازه چې دغه سته ورته ووایه چې لا تؤذینا موږ ته به ضرر او تاوان نه رارسئ فان عادت که چیرې بیا رالی بیا ښکاره سو فاقتلوها مړ یې کوي مردار یې کوي صحیح سلو دا بل حدیث دی پیغمبر اسلام فرمایي وای کچیر یو سړی را ولاړ سو مار صرف په دې پرېښو چې جنبېرېدی واژې نه د الله رسول فرمایي من ترکهن خشیة سائر فلیس منا روح فی شرح سنه که چا مار صرف په دې پرېږده چې بیرېږه ما وژني ما خوږي نه ستا به یقین ایمان توکل پر هغه رب باندې نو به ته مار ته لاره چې د هغه نه ورکوي ولې مار ضرر رسوي تاوان رسوي نقصان رسوي ها په غره کې را روان یو ځای مار پروت مې وژنه ستا څه تعلق دی ورسره په کور کې در باندې رالی ستا مخکې لره رالی د الله رسول فرمایي په دا بیا نه پرېږدی چې زه ځینې بیرېږم صحیح سلو په دا بیا نه پرېږدی نو بیا څه وکې بیا به دا مار چې دی هغه مردار کې دا بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې هغه یو زمزم سایه صفا کوي بیا صحابه کرام رالو چې یا رسول الله په دې څا کې کشنی د مارانو کشنی ماران دي دا موږ څه په وکړو نو موږ تاوان تکلیف رسوي موږ هغه زمزم سا صفا کوو نو دوی پوښتنه وکړله وان فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار کشنی ماران دي نو فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقتلهن رواه ابو داود بیا د الله رسول فرمایل دا ماران چې دی هغه وژلی سي ورسې خپل څا ما چې دی هغه صفا کوي خپل څا چې دی هغه صفا کوي او بیا دا بل حدیث کې به راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي تاسو ماران وژنئ مړه کوي لیکن یو هغه مار دی پیغمبر صاحب فرمایي الا الجان الابيض الذي كانه قضيب فضه پیغمبر صاحب مبارک فرمایي هغه سپین مار لکه د سپین زور هغه د چې کوم چمړه ممړی صحیح سداس دا مار چې دی هغه مو وژني ولې مو وژني هغه تاوان نه رسوي هغه نقصان نه رسوي چې تاوان نقصان نه رسوي نو ته څه کوې صحیح سلو نور ماران چې دی هغه تاوان نقصان رسوي دغه مار چې دی هغه تاوان نقصان نه رسوي هغه وژنه دغه چې دی هغه مه وژنه عبدالله بن مسعود فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی مرد په مینا کې و مینا
چې کله د مکې څخه سړی ووځي مینا له راځي نو د هلته مطلب هغه پنځه لمونځونه چې دي هغه کول کېږي شپه د هلته تېرېږي نو دغه مینا کې غار مرسلات بلل کېږي یوه غاره ده پیغمبر صلی مبارک د هلته و صحابه کرام هم و دا سوره مرسلات دلته را نازل سلو اچانک د غار سیوما راووت چې راووتی پیغمبر صلی امر وکړ چې علي علي مردار یې که ژر هغه جنې ولاړی چې ولاړی پیغمبر علیه السلام وفرمیل تی له ماره د مار د شر خلاص واس او دی ستی له شر خلاص د دی ته تاوان نه در ورسوئ تی و ده ته تاوان چې دی هغه نه ور ورسوئ نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سپین مار اکشني داسې بالکل داسې سرکیږي لکه دا د سپینو زرو یو شی چې چړاو کړی دا پیغمبر سم فرمایي دا مه وژنئ تاوان نه لري نقصان نه لري نو خبره دا سوه عزیزانو چې د مارانو وجنګه چې د هغه جایزه ده بالکل جایزه ده وژلی سې څه مشکل نسته څه تاوان نسته څه نقصان چې دی هغه نسته او نه په دې کې مطلب داسې خبره سته چې یاره دا ما ولې داسې وکړلو تاوان یې در رسوئ بالکل یې د مخه وباسه هېڅ پروا نه لري تاوان یې نه در رسوئ پرېږده ستا په کور کې چې بیرېدې بیا یې وباسه یو رقم یې وباسه هر رقم چې باسې